دا تندر دی ککاڼه دی چې زړونه ماتوي ډېره تندر دی ککاڼه دی چې زړونه ماتوي ستا حسن نظر مات دی نظرونه ماتوي دا تندر دی ککاڼه مسافر ته به ټپي وکړو بیا به ستانه یوه خاطره به ورو یو پیغام دواړه به درنه واورو د مسافر به څه حال وي باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي نه د مسافر زن قدم دی یا مخې وطن ته کوي چې سای وخیږي نه مسافر تشوې خواره زه شم زه مسافر د بل وطن یم دعاګانې کوه مورې چې بېرته راشم خفه خفه غمجن غمجن یم دعاګانې کوه مورې چې بېرته راشم سلام او مینه ستړي مسئ وخت مو په خیر د بادامو وطن یوټیوب چینل درونو لیدونکو هرکلی درته وایم د مرکو او بنډارونو په لړ کې نن د یو ځانګړي انسان سره مجلس لرو چې ډېر ملګري به په ځانګړې توګه پښتانه ملګري ټول افغانان د ده له نوم او څېرې سره اشنا دي ملي هنرمند دروند ملګری سردار سعید راسره دی سعید صاحب سره یې مشي مننه بادام وطن چینل ټولو کارکوونکو دوستان ته د زړه له کومې سلامونه وایم درنو لیدونکو ته د یوټیوب چینل چې بادام وطن ګوري هغوی ته احترامات او مینه او خلوص او ټولو افغانانو ته هغه که په داخل کې دي او که د هیواد نه بهر دي خپل سلامونه او احترامات ورته ګېډۍ ګېډۍ ډالۍ کوم بنډار به لرو سعید صاحب ځان سره به زمزمیم لرو زمزمو کې به ټپې هم لرو د مسافرو لپاره د وطن لپاره خو له هغه مخکې باید ووایم چې ژوند او حالات سره څنګه یې د خدای نه شکرګزار یو ډېر خوشحاله یو ژوند ډېر ښه روان ده او دا چې په خپل وطن کې یو امن ده صلح ده نو بیخي د خوښۍ ځای ده او خدای دې وکړي چې همدغسې دوام پیدا کړي او د ټولو افغانانو ژوند په خوښۍ او په خوشحالۍ او په سوکالۍ په امن کې وي په خپل وطن کې وي دا یو ښه خبره ده نو موږ تر دې دمه په خپل وطن کې ښه خوشحاله یو او ژوند ډېر ښه روان دی ډېر خوندور روان دی او خدای دې وکړي چې د مسافرو ژوند هم ښه روان وي خپل وطن ته راستانه شي ډېری زموږ او ستاسو ورونه په قطر او په دوبۍ او سعودي کې مزدوري کوي نو هغوی دې خدای هم هېواد ته په خیر راستانه کړي ځکه مسافر دا زموږ او ستاسو چینل یې ډېرې ګوري نو هغوی ته دې بیا یو ځانګړی سلام وي ډېره مننه سره له دې چې هر څوک ممکن دې ډګر ته راغلی وي چې هنر سره کار وي په هنرمندۍ کې ممکن نوم هم څه نه څه پیدا کړی د هنرمند هغه ځانګړتیاوې که راته ووایي چې د دوی ښه هنرمند څوک کېدلی سي ځانګړتیاوې څه دي داسې ده چې احمدزی صاحب ډېر ټکي ته د اشاره وکړه ډېر ښه سوال ته ښه هنرمند ښې ځانګړتیاوې لري ښې ځانګړتیاوې باید ولري نو په دغې باندې ښه هنرمند ورته ویلی شو د ښه شعر انتخاب د ښه ذوق ویونکی او د ښو مینهوالو دپاره ښه کار همیشه مثبت فکر همیشه د ټولنې دپاره د مثبت پیغام ورکوونکی او د یو ښه موسیقۍ د یو ښه شعر د یو ښه ویونکي په صفت باندې دی باید په دغه ټولو شیانو لکه د هنر سره یو شی نه ده اوس که زه حساب کړم په لسګونو داسې په سلګونو داسې نکتې دي چې هغې ته باید دی متوجه اوسي نو ښه دا چې ښه شعر انتخاب کړي تر ټولو غوره لارې دا ده د ښه شعر اورېدونکي په هر حالات کې که کمپوز یې دومره ښه موسیقي هم ورته پکار ده ښه طرز ورته پکار ده نو ځانګړتیاوې ډېرې دي خو ښایي دا چې شعر بنیادي کار یې دا ده چې ښه شعر شعر ده چې شعر کوي ما ته په دې کې سوال پیدا شو چې ښه شاعران نومونه به راته وانخلې چې ستا د خوښ شاعران څوک دي البته نور دې نه خبرېږي بیا دا هم راته ووایه چې د دوی شعرونه دې په کوم معیار خوښېږي زما د وطن ټول شاعران خوښېږي او ټول دوستان ملګري زموږ دوستان دي ملګري دي
او که موږ دغه لفظ وړوکی دی د شاعرانو په وړاندې، شاعران ډېر لوی خلک دي، ستر خلک دي. زما په ښو دوستانو کې باورزی صاحب راځي، شکیوال صاحب راځي، دا مې دوستان دي. کاروان صاحب مې خوښ ده ډېر او ویلي مې د کاروان صاحب کلامونه هم دي. د عبدالوهاب ساروان مې ویلي دي، ساروان اجتماعي شاعر ده، د وخت زمان دپاره او د هر وخت دپاره ښایسته ټکي کاروي. مطیع الله صالح دی، هیر نشي مختار صاحب، نو ډېری داسې نور ملګري چې ما شعرونه ویلي. احسان زدران بیا زما فکري ملګری ده په شعر کې، ځکه اکثره په یو فکر باندې موږ به سره کېناستو، په یو موضوع ته به اشاره وکړه چې زلمي و د کابل، دې ته یو شعر جوړو، بیا به دی هغه ټکي هغه هم زیار باسي ډېر. او زما ملګری هم د بدون دې نه ډېر څه مې یاد کړي، بدون د شاعرۍ نه ډېرې خبرې مې زده کړي. دغه ټول څومره ملګري مې چې یاد کړي ټول مخه دوستان دي. که د ځینې ملګرو نومونه رانه په دې کې پاتې نو هغه هغې بخښنه وغواړم. او نو ډېری شاعران زما د وطن ټول شاعران خوښ دي. او اوس خصوصا خو چې دا په یوټیوب کې دا ستاسو خپرونې ګورم او په دې کې تا شاعرانو سره مرکې کړي دي، دا نوي شاعران، دا نوی کل، دا مې بیخي زیات خوښ دي. دا څومره چې د خوست په دې لویه پکتیا لمنه کې څومره شاعران دي، دا که درته نومونه یې والم تر سلو زیاتېږي. زما د خوښې شاعران دي، زه شعرونه اورم، فیسبوک یې تعقیبوم، د دوی مرکې او ډېر زیار باسي. ولا پرندې یار او ادب ته دومره لمنه ورکړه چې بس ډېر علي بره پښتونخوا کې ډېر رنګ پښتو ادب ته ورکړه. ملګري به انتظار وي څه به درنه واورو پیل کې چې دغه څه نه څه هغه مړې هیلې بېرته را ژوندی سي. ډېر مس کړی مو یې، تقریبا یو کال خو بالکل مس کړی چې وادې ورو. ملګري به م انتظار وي. بس داسې به څه ووایي چې یو زه به یو زمزمه ورته ډالۍ کړمه، ډېر به ښه سي. او زه یو غزل به دا د ادیبانو د خاطر وي، بیا په د مسافرو دپاره هم ډالۍ ولرو. ستاسو په اجازه ډېره مزه به وکړي، موږ به په مینه واورو. دا تندر دی ککاڼی دی چې زړونه ماتوي، دا تندر دی ککاڼی دی چې زړونه ماتوي، ستا حسن نظر مات دی نظرونه ماتوي، دا تندر دی ککاڼی. ډېر علي په خپله لیونۍ مینه یې خپله را قابو که، په خپله لیونۍ مینه یې خپله را قابو که، مین دې په ځان نه دی زنځیرونه ماتوي، ستا حسن نظر مات دی نظرونه ماتوي، دا تندر دی ککاڼی. الله خبر په حسن دی د کم بابا نظر دی، الله خبر په حسن دی د کم بابا نظر دی، چې خلق دی لیدو پسې سرونه ماتوي، چې خلق دی لیدو پسې سرونه ماتوي، ستا حسن نظر مات دی نظرونه ماتوي، دا تندر دی ککاڼی. ډېر علي الفاظ بنئ چې ودې ستایو. ډېر وخت مې زمزمه نه وه کړې، که څه کمی زیاتی کېږي ملګرو نه بښنه غواړو. ډېر خوند یې وکړه، دومره ځانګړې وه چې هغه د چا خبره چې وایي ترنم په ټال دې وزنګولو، بیخي برې دنیا ته دی ویوړو. خیر وسې بله خبره دا سعید صاحب که راته ووایې سفرونه په اړه باندې کوم ځای ته مو سفرونه کړي، بیا مان ته کوم ځای خوښ شوی دی وروسته له افغانستان؟ البته ځکه هنرمندان او شاعران په وطن ډېر میني، دوی امکان نه لري چې بل ځای باندې لاس کېږدي، دوی ته ورپاتې ده. ټول قوم ټول افغانانو ته وطن ګران ده. نو خپل وطن ګل وطن دا خبره دې ویلې، خو یاره داسې دی چې چېرته د وطن خلک بیا هغه ځای زما ډېر خوښي. په دوبۍ کې ډېر زیات دي زموږ ستاسو افغانان، نو دوبۍ ډېر خوند راکوي. کله کله چې داسې احساس وشو چې دا د تصویر په ویستلو کې انډین هال ورته وایي، ډېر لوی هال د په دوبۍ کې اکثره کنسرتونه هلته کېږي، په دې تصویر ویستلو کې هلته له ګرمي هم زیاته وي، نو اخره کې دې ته هغه شو چې
نور په اشاره خبرې کولې د خبرو توان و هغه روغبړ د دې مسافرو د مینې نه دومره شو چې نور ما کې توانۍ نه وه پاتې نو واقعیت ما بیا په دوبۍ کې د مسافرو هغه برخورد ډېر خوښ شو ډېر خوند یعنې دغه احساسات دي چې تاسو سره شریکوي ځکه هر څوک ځانګړی نه وي ممکن د ستړیا احساس دې نه کړی هېڅ ډېر خوند دی راکړه هغه څومره وخت چې هلته و او هغې واقعیت دغه زه ډېرو ملکونو ته تللی یم هنري سفرونه مې کړي تاجکستان ته هند ته خو د دوبۍ هغه ډېر خوندور و نو زما ځواني تودو غرمو وخوړه څه قپلانو څه ویزو وخوړه او 10 کاله کېږي مزدوري کومه د بچو برخه مې څو شپو وخوړه نو کله اکثره مسافر پیسې وګټي بیا وشیندي که نه نو احتیاط دې کوي دا زما ورته بیا پیغام ده چې هر وخت نه ځواني نه هر وخت کاري نو چې مزدوري کوي خپل لاس سره د احتیاط کوي ځکه لوی هغه ده ځکه دوی اکثره دا شوګانې چې هلته اکثره داسې خلک راځي دا د فلمونو ستوري د پښتونخوا دا سندرغاړي مونږ خو ډېر په احترام ورته وایي بیا نو داسې چې د دوی هغه زړه کې احساس چې څنګه وي هغه په دې نه ارزي چې دوی دومره مصرف کوي ځینې بیخي هغه مونس برخې دغه بیخي د ټینګې نه وي ځکه مسافرین وي د دوی مینه مې ګرچې ستا خبرو کې ما څه واخیستل چې کاش د دوی دغه احساس قدردانه بیرته شوی وای او دوی هغه هنرمندانو کې تفکیک کړی وای چې څوک یې ارزښت لري څوک یې نه لري بیا یې پروا نه وه سعید صاحب په نورو کومو چارو باندې بوخت د کور کارونو کې تر څنګ نورې بوختیاوې د ستا نسته ځکه باید واضح ووایو چې اوس وخت هنر یو څه نه څه کمرنګه شوی هنر خو دلته خبرې روانې دي خدای تعالی دې زموږ او تاسې دې وطن کې صلح راولي لکه څنګه چې امن دی نو موسیقي هم یوه برخه ده کلتور هم یوه برخه ده دا به د وخت زمان سره د مشرانو په پرېکړو باندې به دا هر څه سمیږي سرود به هم وي هغه هر څه چې کلتوري ارزښتونه دي او د اسلام په اسلامي جامعه کې د اسلام سره په ټکر نه دي هغه شیان ته بیرته ترتیبات جوړیږي لکه د نجونو ښوونځی شو دا ټول شی نه بیرته سمیږي خلک ورته لږ داسې دي چې ورخطا دي نو داسې به د موسیقي هم د شعر شاعرۍ د ویلو دپاره هم یو معیاري تعین بشي ترتیب بشي ځکه ټول اسلامي هیوادونو کې د شعر ویلو یو خپل انداز د شته دي نو خپل هغه کلتوري سیستم او هغه څنګه چې د دنیا ارزښتونو سره په ټکر کې نه هغه شعرونو ته شاید اجازه ورکړي د وخت راتلونکي وخت کې نو کېږي دا خو هیواد دا قربانیانې غواړي دا دې ته به ګورو دا به زغمو دا خو څه مشکل نه ده ټول دوستان دي وزغمي دا داسې خو نه ده چې یو سندرغاړي دا کسب و ما له دې نه مخکې هم ټیکنیکل کار کوو لکه باندې کېږم چې نور کوم برخو سره ډېر اشنا یې چې ملګري ما تلویزیون کې کار کوو له دې نه مخکې هم زما د هنر له لارې نه کماید نه و چې ما په موسیقۍ پیسې پیدا کولې یا دې زه چلولم یا زما ژوند روښانه کړی ما مسلکي کار کوو د تلویزیون کې د پردې شاته د پردې مخې ته پریزنټر تیر شوی یم د تلویزیون د پردې شاته مې ساوند لایټ کیمرا ورک په هر څه کې مې کار کړی ده نو دا ما د ژوند او بدون د هغې نه دا هر انسان باید یو مسلک داسې ولري هر هنرمند چې هغه دې ته ضرورت پیدا نه شي که وخت د هنر کار نه وي نو بیا د ده ژوند ته ستونزه پیدا شي نو دلته دا و چې او اساس دا و چې هنرمند کله هم دې ته نه ده اوزګار شوی چې دی تحصیل په بچیو کې هغه پلار یې و هغه هم داسې دغه موسیقۍ له لارې ناید او بیا د زوی ترتیب بیا داسې مسیو ته کړوه شوي زه خلک پیژنم وړاندې ورته کار نه و کړی که دا کار ونسي بیا یو وخت دغسې حالات راځي له دې سره باید مبارزه څنګه وکړي دی باید کسب ولري دی باید څه زده وي په ټکسیوارۍ خو نه کېږي ما ملګری هنرمند دی اوس هم هغه ویلې ما ټکسي واخېسته سورلۍ مې پکې وخېجولې وایي چوک ته چې ورسېدم چې او استاده دا خو ته ناست یې موټر ته ډېر خوشحاله شوم په لیدو دې وایي ما له شرمه د هغې نه پیسې وانخېستې اگر که ما د تیلو پیسې هم په څو ورځو کې برابر نه شوې کړی ځکه زه ډېری خلکو پېژندم مینه به یې راکوله یو به دا پوښتنه وکړه چې ته نه یې تښتېدلی بل به دا وکړه چې ته ولې پاتې یې که نه نو په دغه او بل ویل چې استاده خوشحاله شو په لیدو دې ما به له شرمه نه شو ورته چې پیسې راکړه یا کرایه یا به داسې ما ده به راکوله هغوی خو دا خو هېوادوال دي خامخا هغه چې استعمال نه خیر ده ما د خپل هغه چې کوم سټیټډ ایسپ د وجې نه چې پایمال نسي نه کېده نو خو هنرمند ډریوري نشي کولی ټکسي نشي کولی باید حکومت هم ورته پالیسي جوړه کړي او راوی غواړي بدون د هنر نه نور کارونه دي ورته ورکړي دونه افغانانو ته یې ځای ورکړی ده او هنرمندانو ته هم ځای ورکړي او اطلاعات کلتور وزارت هم دا کار ده چې خپل کلتوري خلک وساتي که سینماګران دي او سینما ریاست شته افغان فلم
رئیس شته کار شته او کار ورته جوړ کړي ترتیب دا څنګه اسلامي سریالونه دي دا رقم دی او ترتیب موږ د کلتوري جوړ شي اسلامي د جوړ شي کار به پکې کوي که نه هنرمندان به پکې کار کوي سندره ویلی شي ډایلاګ هم ویلی شي دا به شي کېږي دا وخت زمان سره کېږي موږ څونه پوهېږو د ټولو خلکو ته کار پیدا کېږي خلک ورته بیا حوصلې شو ټول والوتل که نه وتښتېدل خو خدای دې دوی ته همت ورکړي چې راشي خپل وطن کې دوی ته طرحې راوړي ورته مخکې دي کې څه وژنې خو یې نه دا زه کابل کې ګرځم ما ته استاد ته هم ګرځم مې ووایم ما څه مشکل درلوده نه خو کوم د دولتي غټ مامور وم او نه د دولت سره په څنګ کې د طالب په خلاف ولاړم ما خپل ژوند کوه پخوا مې اوس هم کوم دا مې وطن ده پخوا مې هم ژوند کوه تېر نظام د طالبانو وخت کې مې هم ژوند کوه ورپسې چې جمهوریت راغی ژوند مې کوه اوس امارت راغلی اوس هم ژوند کوو نو دغسې به دوام لري تر څو تاسو عدلون بدلون ستاسو کار ده طالبانو د حکومت هم دغه شعار ده چې دلته د هر څوک د وادي وګړي په صفت باندې هر څوک ژوند کولی شي هغه څوک چې نه شي کوی یا نه کوي هغوی به څه خلل ویني څه مشکلات به ویني ځان کې یو ترتیب به هغه د خبرې ورسره وکړي خپل مشکل دی حل کړي خبر هم دا ده نو ما تا سره څه کار ده والله عزت مو کوي حتی تر دې پورې چې دا مایوسه نه شي ډېرې پوښتنې ما نه چک پاین کې نه کوي که نه او خب خیر زی مهربانه سي او خپل وطن ګل وطن هر وخت خدای تعالی دې ټول ته همت ورکړي چې راشي خپل وطن کې دغسې ودرېږي زموږ عادت دا دی چې خپلو اولادونو ته په خپل وطن کې روزنه ورکړي د باندې مطلب دی یو بل ملک ترانه پې زده کوي نو خپل وطن دې زده کړي مکتب کې بیا هغه روزنه ذهنیت هم داسې جوړي بیا خیر صبر پکار ټولو ته چې باید صبر وسي سعید صاحب مسافر ملګري به لا انتظار یې چې څه ورته وایي خو ګران افغانستان پکې نامه د سړي جوړه شي خپل وطن جنت پکې دمه د سړي جوړه شي دا د ما ته دمه جوړه ده میوې ایښي دي چای ایښی ده نو د دې نه زیات هغه سړی غواړي خوشحالي دا وطن په وطن ژوند د وطنوالو سره لیدل ډېر ځانګړي دي خلکو به دا فکر کوي هېڅ زړه نشته بادام هم تیارې پسې نښتې وي له آخر ته هېڅ اراده نشته البته لږ کم سکوني به وي بېروزګاري به وي د خلکو غربت به وي ناچاري به وي خو البته مسافرو ته ټپې وکړه مسافرو ته به ټپې وکړو بیا به ستا نه یوه خاطره واورو یو پیغام دواړه به درنه واورو د مسافرو به څه حال وي باران به اوري څوک به ځای نه ورکوي نه د مسافرو زن قدم دی یا مخې وطن ته کوي چې سای وخیږي نه مسافر ته شوې خواره زه شم خواره د مور شه چې سفر ته دلیږي نه یا زما په هغو سلام وایه یا چې د ماښام ډوډۍ له اوښکو سره خوري نه مسافر مه وژنې خاونده په ځن قدم کې د وطن ارمان کوي نه زه مسافر د بل وطن یم دعاګانې کوه مورې چې بېرته راشم خفا خفا غمجن غمجن یم دعاګانې کوه مورې چې بېرته راشم مسافري دې ډېره وکړه مسافري دې ډېره وکړه او راځه راځه روزي به خدای را رسوي نه مسافري د روزي مشه او زه دې په سپینه خوله ویده پرېښې وم وا ډېر علي ډېر ښه لنډۍ په وار را سره وایه او ما ته بېواره لنډۍ خوند نه راکوي نه سعید صاحب د ډېرو خاطرو سره مخ شوي یاستئ په ژوند کې سختو بدو حالاتو سره له خوږو شیبو سره خاطره دی او وروسته د پیغام هم اورو چې هغه هم د یوټیوب چینل باره کې وي هم ستا شخصي پیغام وي نو خاطرات د ژوند ډېر دي ښې خاطرې به یادو بدې به نه یادو نو موږ چې کله هنر ته راغلو یا مو سندرې ویلې د کرکټ مینهوالو ته یا ملي سندرې همداسې اجتماعي سندرې هغه مینه چې موږ په نظر کې نیولې وه هغې نه لس چنده پیمانه د خپلو هیوادوالو زیاته وه نو دا زما د ژوند ښه خاطره دا ده چې زما دونه سوچ هم نشو کولی چې څونه زه خلکو تشویق کړم او څومره یې مینه راکړه نو بیا دې هم د ما د هغه مینهوالو نه
زیاته مننه وي چې موږ دې حد ته را رسولي یو، موږ یې سپورټ کړي یو، موږ ټول خلک پیژني. دا د دوی برکت. ډیر ښه ده، حقدار یاستئ، باید وستایل سئ، ونازول سئ. ښه پیغام دې m راته ووایم زموږ د چینل ملګرو ته یې ووایه اما ټول وطنوالو ته. بس بادام وطن دې ګوري او بادام وطن چینل یوټیوب چې تاسو ته همیشه ورزشي، هنري، تفریحي خپرونې وړاندې کوي او د ښو ښو ملګرو پیغامونه به درته وړاندې کوي. نو دغه چینل ګورئ او د خپل وطن مینه په زړه کې ساتئ او خپل وطن ته کار وکئ، خدمت وکئ او چې څومره موږ او تاسو سره یو شو دغومره به زموږ او ستاسو آینده روښانه وي، زموږ به وطن سمسور وي. خدای تعالی دې دا بدبختۍ او ناخوالې د همیش لپاره لرې کړي لکه څنګه چې له افغانستان نه اوس لرې شوي دي. مننه. ډیره مننه. د ستاینې وړ انسان هغه څوک چې ډېرې هنري برخې په ملي کچه باندې ستایل سوي دي، د ملي اتلانو ستاینه، د افغانستان د سیمو ستاینه، په تاریخ باندې رڼا اچونکی انسان کوم چې ډېر زیاتې په دې برخه کې کار کړی، نورو چارو کې ورته بریا غواړو. مننه چې زموږ دعوت او بلنه ومنله او مه هېروئ چینل سبسکرایب کړئ، ملګرو سره شریک کړئ تر څو پورې وکولی سو دا پیغام ډېرو ملګرو ته ورسوو. ډېره مننه چې وخت مو راکړ. خوشحاله اوسئ. بادام وطن تل یاد ساتئ، سبسکرایب یې کړئ.